ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. د الله رب العالمین یو قانون دی او دای په قرآن کې ذکر کړی دی چې کله آدم علیه السلام پیدا کړو او بیا د ځمکې ته راکوز کړلو د جنت نه، او الله سبحانه وتعالی دا اراده وکړه چې په دې کائناتو کې انسانان آباد کړي. په هغه وخت کې یو خبره ورته وکړله چې ای انسانانو زه به تاسو محمل او همداسې نه پرېږدم، بلکې اوس به تاسو ته پیغمبران، آسماني کتابونه، آسماني تعلیمات او وحي به راځي. تاسو به د خپلې خوښې ژوند نه تېروئ، بلکې د هغه وحي او د هغه هدایاتو مطابق به ژوند تېروئ. ملګري ډډه مه وهئ، صف کې کښېنئ. سنت طریقه جمعې پر ورځ دا ده، اول صف ډک شي بیا دویم کې کښېنئ، الله دې د اجر درکړي. نو الله رب العالمین فرمایي دی اوله سپاره کې الحمدلله تاسو قرآن تلاوتونه کوئ. الله رب العالمین فرمایي فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ای انسانان واورئ د ادم اولاده، که اوس تاسو ته زما د طرف نه هدایت راتلو او راضي به شروع کېږي به اوس وحي. و هدایت نه مراد څه دی؟ پیغمبرانو را لیږل او د کتابونو نازلېدل او د وحي ځمکې ته راتلل. فمن تبع هداي، چا چې زما د دغه هدایت تابعداري وکړه، د دغه آسماني وحي مطابق خپل زندگی برابر کړه، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نه به په دوی باندې څه خوف او یری او نه به دوی غمجن کېږي. څه معنی یې جنت ته وځي. د جنت دپاره اصل سبب هغه د آسماني وحي تابعداري ده. الله رب العالمین فرمایي که ځان د خوف نه بچ کې پر روانه زمانه کې چې زمانه خوف لري شي او هغه یری او خطرې رانه د آخرت ختم شي، نو په خپله خوښه ژوند مه تېروه. ما ته ګوره الله رب العالمین پیدا کړي موږ انسانان څومره کمزوري یو. په دې خپل پیدایش کې زموږ خپل اختیار و نو، په خپله موږ خپل ځان نه دی پیدا کړی، او نه الله تعالی ته موږ دا ویلي دي چې یا الله د پلانی خان په کور کې ما پیدا کړي، ما د پلانی خان زوی وګرځوه. دا خو موږ الله تعالی ته څه درخواست نه و جمع کړی که، خو چې د الله تعالی کوم ځای کې خوښه شوي په کوم کور او په کوم خاندان کې ته پیدا کړي یو. معلومه شو چې زموږ په پیدایش کې زموږ اختیار او خوښه نشته، بس الله چې څنګه غوښتي پیدا کړي. او بیا چې کله موږ مرو او د دنیا نه واپس ځو، نو په دې مرګ کې زموږ خوښه او اختیار نشته دی. ځکه الله رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي وما تدري نفس بأي أرض تموت. هیڅ یو نفس په دې باندې نه پوهیږي چې دی به په کومه ځمکه باندې مري، په کوم حالت کې به دله مرګ راځي. ډېر کله ته یو سړی په ګاډي کې ناست وایي زه فلاني ځای ته ځم، کار مې دی، تجارت پسې ځم، ضرورت مې دی،
او حال دا چې هلته مرګ لیکلی شوی که ده ته پته وی چې هلته زما مرګ دی دی به تلی وی نه په جاز کې ناستي او اچانک حادثه وشي او په اخباراتو او په میډیا راشي ولکه وایي جاز وغورځېده دومره خلک پکې مړه شو او حالانکه جاز سفر چې سړی کې څومره سوچونه وي څومره تیاری دي داسې ملاقاتونه به کوم دا به کوم دا به کوم دا معلومه شوه د انسان نه دا پیدایش نه د په اختیار کې دی نه د خپل مرګ د په اختیار کې دی نو چې کله زمونږ د پیدایش او مرګ زمونږ اختیار کې نه دی نو د دې پیدایش او د مرګ په مابین کې دا ژوند بیا زمونږ خپل اختیار کې دی څه نه دغه شان به دا ژوند هم په خپله خوښه نه تېرو بلکې د دې دپاره الله رب العالمین یو لوی بندوبست کړی دی انبیاء کرام علیهم الصلاة والسلام وخت په وخت رالیږلي او په هغه سلسله کې آخري نبی دنیا ته زمونږ ستاسو خوږ نبی امام الانبیاء خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث او فرمایلو او د الله نبی صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ای زما امت واوري ملګرو ګوره زه د پیغمبرانو په سلسله کې آخري پیغمبر یم په ما باندې د انبیاو سلسله ختمه شوله نور پیغمبران دنیا ته نه راځي او زما نه بعد بل پیغمبر نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی چې بعضې دروغجن به راځي کذابان د دروغو د پیغمبرۍ دعوې به کوي خو دا به دجالان او کذاباني زموږ خوږ نبي علیه السلام ورته دا نوم ورکړی دی فرمایلی سیکون فی امتی 30 کذابون دجالون زر دی زما په دې امت کې به څه کسان پیدا شي ګوره د الله نبي پیشنګویي فرمایلی دې امت کې به 10 کسان لوی دروغجن او دجالان بی كلهم يزعم انه نبي ولا نبي بعدي پدې کې به هر یو د دروغ دعوه کوي چې زه پیغمبر یم زما خبره ومنئ ما پسې راځئ او ما ته وحی شوی ده الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ټول دروغجن دي زما نه بعد بل پیغمبر نه راځي په ما باندې وحی بنده شوه نوره وحی د اسمان نه نازلېدو ولا نه ده ختمه شوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم بل حدیث کی فرمائی مثلی ومثل الانبیاء من قبلی كمثل رجل بنا قصرا فاحسنه واجمله وی زما مثال او زمانه چې کوم مخکې پیغمبران راغلي علیهم الصلاة والسلام وی زمون مثال داسې دی د مخکنو پیغمبرانو او زما لکه یو سړی راولګېد یو ښایسته بلډینګ یې جوړ کړ یو قصر یې جوړ کړ یو ښکلی محل یې جوړ کړو او خلکو ته یې دعوت وکړو چې راشئ که نه ما څنګه ښایسته آبادي جوړه کړې ده څومره ښکلی قصر مې جوړ کړی او محل مې تیار کړی نو دا خلک چې راشي وایي د ده د دې بلډینګ تماشه کوي وایي تاویږي ترې داسې یطوفون حول هذا القصر دا خلک راجمع شي او د دې قصر او د دې محل نه ګر چاپېره تاویږي او تعجب کوي چې څومره ښکلی ډیزاینینګ یې دی څومره ښکلې نقشه ده دا خښتې څومره مزیدارې دي وایي د دې یو خښتې دا خلک صفت کوي خو چې دا خلک تاویږي په یو ځای کې ټول ودرېږي یو ځای کې د یو خښتې ځای خالي دی نو په دغه ځای کې هر سړی وایي چې یاره چې په دې ځای کې دا خښته هم لګېدلی وی بیا به دا بلډینګ ډېر مزیدار ښکارېده چې دا یوه خښتې ولې پرېښې ده دا وګوره د یو خښتې ځای خالي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فانا تلك اللبنه هغه آخري خښته زه یمه په دې عمارت کې آخري خښته ولګېدل او بلډینګ څه شو سر ته ورسېد پوره شو د بلې خښتې ځای پکې پاتې دی نه بل پیغمبر نه راځي دا نبی علیه السلام د پیغمبرانو مثال د څه سره وکړو د یو ښایسته آبادۍ سره ځکه پیغمبرانو دنیا آباده کړې ده په هدایت په توحید د الله په خوف په تقوا او په خشیت الهی او د انسانانو په نیکو اعمالو د الله په بندګۍ په دې دنیا آباده کړې د یو پیغمبر مثال په دې آبادۍ کې داسې لکه یو ښایسته خښته مزیداره هرې خښتې خپل کار کړی دا بلډینګ یې سر ته رسولی او په دې کې آخري خښته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه زما د نبوت خښته ولګېده دا بلډینګ سر ته ورسېده د بلې خښتې ځای پکې پاتې نه دی چې بل کس ته راځي د پاسه یې نورې خښتې لګوي او په دې دین کې نورې خبرې را دن نه کوي نه ځای نشته پکې
وحي ختم شو بند شو. زما محترم ورونو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د نبوت سلسله چې په ختم شو او واحد یو کامل دین نن په مخ د ځمکه هغه دین اسلام چې د قرآن او سنت په شکل کې زموږ مخ ته موجود. نور د دنیا نن یو مذهب او یو دین والا هم دا دعوه نشي کولی چې موږ سره پوره دین دی سوا د مسلمانانو امت مسلمان. دا لاسه کې دا قرآن چې دا زما مخې ته پروت دی دا الله رب العالمین دا کلام من په یقین سره وایو دا هغه کلام دی چې په خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په مکه کې د دې د وحي آغاز د غار حرا نه شوی او په مدینه کې د دې اختتام شوی دی. مکی او مدنی سورتونو باندې مشتمل دی او دا قرآن کریم چې څنګه د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو سل څوارلس سورتونه نن هم په هغه شکل کې زموږ مخې ته موجود دي. دا صرف مسلمانان دا دعوه کولی شي. ته ورشه یهودیانو خواته او د یو یهودي عالم نه تپوس وکړه وایه تاسو سره هغه تورات شته چې کوم تورات په موسی علیه السلام نازل شته دی؟ نشته. ټوله دنیا کې وګرځه نشته. دا لاسه کې د موسی علیه السلام د زمانې تورات خو په ځای پرېږده بلکې هغه ژبه نشته چې کومه ژبه د موسی علیه السلام او په کومه ژبه کې تورات نازل. نن ټوله دنیا کې وګرځه هغه انجیل نشته کوم چې په عیسی علیه السلام نازلو، هغه کوم تورات چې په موسی علیه السلام نازلو، کوم انجیل چې په عیسی علیه السلام نازلو، په هغې زموږ څه دی؟ ایمان دی. موږ په هغې مکلف آسماني کتابونه دي. خو نن هغه انجیل په مخ د ځمکه نشته چې کوم عیسی علیه السلام ته نازل شوی. تحریف پکې شوی. د ټولو نه زیاته زړه نسخه چې ته ګورې اخري د یوناني زبان نسخه ده د انجیل. هغه ژبه نشته چې کومه د عیسی علیه السلام ژبه. سبحان الله. دغسې د داود علیه السلام زبور خو خود نشته ځکه چې زبور کې احکام نه و. زبور آسماني کتاب خو کې مواعظ و، هغې کې داسې د وعظ او نصیحت خبرې وې، د تقوا او د زهد خبرې پکې وې، نصیحتونه و پکې، او تورات او انجیل کې احکام او بل آسماني کتاب دا قرآن کریم دی چې نن زموږ مخې ته پروت دی. دا هغه کتاب دی چې زموږ په خوږ نبي صلی الله علیه وسلم نازل. او عجیبه خبره دا ده هغه ژبه ده چې کومه ژبه زموږ ستاسو د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم عربی کې موجود دی که نه؟ زموږ میندو له زموږ خویندو له په دې کورونو کې چې دا سادهګانې ناست دي دا د دې د عربي نه خو زموږ د مور ژبه ده، نه هم د پلار ژبه ده، نه هم د وطن قومي ژبه ده. صحیح ده؟ خو بیا هم دا د دې قرآن کریم یو اعجازي شان دی، دا معجزه ده د دې قرآن چې نن هغه په کور کې زمون په کورونو کې هغه ناستې زړې ابیګانې محترمې چې نه د سکول په خوا تیر شوي دي، نه په مخ او نه په شا تیرې شوي دي. او که د خپلې پښتو کتاب دی ورته راوړو چې ابۍ دا یې څه لیکلي وو، زه پې څه پوهېږم دا یې څه لیکلي دي، ما خو تعلیم نه دی کړی، خپله پښتو ژبه نشي پړاوه. خو که قرآن دی وله مخې ته راوړو دا چشمې به ورته داسې ښایسته ولګوي او په خوږ اواز به شروع شي او تلاوت به کوي. سبحان الله. دا د دې قرآن معجزه ده چې الله رب العالمین دا کتاب نن هغه انپړو زنانو ته یاد دی او زموږ په کورونو کې الحمدلله دا لوستلی کېږي. دا نن په خپل اصلي شکل کې موجود او دا د پاکستان یو عالم ډاکټر حمید الله په نوم باندې اوس وفات د یورپ ملکونو کې به ډېر ګرځېده، مغربي ممالک. هغوی زه یو ځلې جرمني د میونخ یونیورسټۍ ته لاړم، مشهور یونیورسټۍ کې تعلیم یافته ملګرو ته پته وی هلته زما چې کوم وایس چانسلر و د یونیورسټۍ زما د هغه سره ملاقات وشو. ډاکټر پریکشل د هغوی نوم دی، ډاکټر پریکشل. وی هغه ماته یو قصه وکړه چېرې داسې کار دی یو ځل موږ یو فیصله وکړله چې دا کم خلک وایي په دنیا کې دعوې کوي چې زموږ سره آسماني دین دی او آسماني کتاب دی، هلکه دې باندې لږ تحقیق کوو. دا تحقیق وره موږ ته د تحقیق ضرورت شته نه، موږ خو په ایمان راوړی په قرآن باندې. دا خو کافر دي ریسرچ او تحقیقونه کوي په دې باندې. وایي موږ په دې ریسرچ کوو چېرې دا مسلمانان وایي زموږ سره آسماني کتاب دی، نصوارا او عیسایان وایي موږ سره دی، یهود وایي موږ سره دی.
دا سکو چې دې لګ ریسرچ کو چې آیا دا کتابونه په خپل اصلي شکل کې وسم پاتې دي څنګه چې اوله کې نازلو کنه څه تبدیلی پکې راغلې ده ځکه د انسانانو کتابونو کې خامخا څه تبدیلی راځي وخت په وخت او چون کې خود الله کلام تورات انجیل خو الله تعالی د حفاظت ذمہواری نه واخست الله نه واخست خو قرآن د حفاظت ذمہواری الله خست کنه انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون الله رب العالمین فرمای یقینا دا ذکر دا وحی دا نصیحت من نازل کړي دي او خامخا من د حفاظت کوونکی والله رب العالمین د دې ذمہواری اخست مخکونو کتابونه نه واخست هغه دا دور علماء او تسپارل خو هغه کې دنیا پرستی پیدا شو او د الله په کتابونو کې تحریف شروع کړل پیسو د اړو د پاره د شکرانو او دغه د پاره سره لراک او سره لراک دا سره لراک هغه مرض دی چې دې سره پوره دین ورانی دا تمی دا اړي په دې چې کوم انسان مختشي هغه به د الله د دین احکام هم بدلی پروا نه بیا زړی بیا درد نه کوي بده نو علیکم السلام الله رب العالمین د دې کتاب د حفاظت ذمہواری اخستې د ډاکټر پرکشر وي ما ته قصه کوله چې موږ یو ځل فیصله وکړه چې ګورو چې دا مسلمانانو موږ سره آسماني کتاب دی چې دا اوس هم په خپل اصلي شکل کې دی او کنه دی وای موږ یو دعوت نامه تیار کړو لیټر مو لیکو اسلامي ملکونو ته واسطه او عربي ممالکو ته چې دی موږ سره د صحابه د زماني لیکل شوی قرآن شته اوس په میوزیم کې پروت دی په دمشق لایبرریو کې د سعودي د ترکی وغیرہ د غټ غټ میوزیمونو کې پراته دي د صحابه کرام رضی الله عنهم د لاس لیکل شوی د تابعین او د اتباع التابعین چې هغه زمانه کې په قلم لیکل کېده ده نو دا دته نوادرات وای د ملکونو نوادرات د پاجای ګورک میوزیمونو کې پراتی دا څوک چاله نه ورکړي وای مونږ ته پته وای څوک خو نه راکړي وای مونږ ورته دینه فوټو سټیټ یو باسي مونږ ته راولې مونږ په دې یو تحقیق کول غواړو نو مونږ ته د اولنۍ صدۍ غ نسخه چې صحابه لیکلي و په خپل لاسونو باندې کوم قرآن لیکلی وای د هغه زمانې نه واخله د هرې صدۍ د قرآن نسخې مونږ له د اسلامي ملکونو نه راغې تر د دې دور پورې چې په دې دور کې قرآن کریم په کمپیوټر لیکل کېږي او دغه په پریس کې چاپ کېږي وای مونږ د قرآن کریم د اسلامي ملکونو نه 42,000 نسخې را جمع کړې 42,000 نسخې د قرآن دا را جمع او شروع کافر دی ښه شروع شوی اوس تقابلي جایزه ورلا اخلو یو بل سره میچینګ کو چې دې که څه تبدیلي خو به نه راغلي وای حیران پاتې شو چې د نن نه 1400 کاله مخکې کوم قرآن په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نازلو او د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم نه صحابه لیکلی او اورېدلی هم هغه شکل کې نن هم دا قرآن کریم موجود دی والحمد لله علی ذلک هماغه وخت کې چې کوم 114 سورتونه وسم هغه یو سل 14 سورتونه دا غي شروع د فاتحین او اختتام په والناس دام شروع د فاتحین او اختتام په والناس سوره فاتحه بقره ال عمران نساء مائده انعام اعراف انفال توبه یونس هود یوسف رعد ابراهیم حجر نحل اسراء کهف د سورې په زیاده سورتونه په دې ترتیب باندې همغه ترتیب باندې لیکل شوی قرآن موږ ته پته ولګي دا چې دا مسلمانان چې کوم خبره کوي دا حقیقت دی چې په دې کتاب کې څوک تبدیلی نشي کولای او دا واقعي چې ننم په خپل اصلي شکل کې موجود دی نو موږ په دې باندې مختصر یو راپورټ ولیکلو چې را دا قرآن کریم نن هم په دنیا کې په خپل اصلي شکل کې موجود دی چې دا د مسلمانانو کتاب دی دي طبعا عربي وشاعر والفضل ما شهدت به الاعداء وکمال دا دی چې دشمن دې صفت وکي ستا یو صفت دشمن مومني دې ته کمال وای دا د قرآن کریم حقانیت هغه اقرار دی چې دشمن هم کړی چې او دا بالکل په خپل اصلي شکل کې موجود دی زما محترم ورونو دینه بعد هغه وای موږ په د انجیل باندې تحقیق شروع کو دی هولي بایبل چې وتا وی د دې نسخې راوغوښتې اول خو موږ ته د دې هغه نسخه نه ملاوېدله چې کوم په عیسی علیه السلام نازله و د عیسی علیه السلام د زمانې وه هغه نه وه هغه ژبه هم نه وه وایي اخري زړه نسخه چې موږ ته لاسته راغه هغه د یوناني زبان وه څه په انګلیش کې او څه په جرمني زبان کې او څه په فرانچ زبان کې او څه په نورو ژبو کې خو دا نسخې مو را جمع کړې د انجیل او چې کله موږ د دې یو بل سره تقابلي جایزه واخیستله بیلو بیلو ادارو بیلو بیلو چرچونو
چاپ کړی وي نو په هغې کې موږ 2 لاکه اختلافات راوښکل 2 لاکه اختلافات په دی هولي بایبل په انجیل کې چې یو کتاب کې 2 لاکه اختلافات نو دا په خپل اصلي شکل کې پاتې نه ځکه هغې کې تحریفونه شوي دا خو لا دا دور دی چې دی کافرو پکې راوښکل 2 لاکه اختلافات او موږ مسلمانانو که دا تحقیق کړی وی بیا به ویل چې مړه دا مسلمانانو هسې ضد او عناد کوي دوی دا تحقیق وکړو هسې په موږ پسې لګیا دي دا د جرمني د یونیورسټۍ تحقیق دی هغوی موږ پکې 2 لاکه اختلافات راوښکل موږ ته پته ولګېده چې انجیل او بایبل په اصلي شکل کې پاتې نه دی دا خو لا د دې دور خبرې زه کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دور نه مخکې خبره واوره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا نبوت ورته نه دی میلاو او د جاهلیت زمانه ده د مشرکین مکه په ماحول کې یو څو کسانو چې هغوی ته الله فطري توحید نصیب کړی خوش قسمتي نو چا ورته مسلم نه وکړي نبی علیه السلام لا نه دی راغلی خو څه کسان داسې خوش قسمت او په هغه ماحول کې چې شرک نه نفرت کو د خلکو به چې څه کول د مکې مشرکانو کوم شرکونه هغوی به کیسه نه اخذوي تاسو کوئ تاسو دي وایي د غیر الله عبادت کوئ او لات سخی سیب لروانی ما منات بابا لروانی ما هبل شهید لروانی ما عزا ابی لروانی ما پیر ابی دا پیر بابا دا دا شهید د مکه مشرکانو دا دربارونه جوړ هغه زمانه کې اوسو موحدینو یو پاره کې زید بن عمرو بن نوفل دا د سعید بن زید صحابي سعید بن زید رضی الله عنه د پلار ده سعید بن زید هغه صحابي دی رضی الله عنه چې دا عشره مبشره کې داخل دی هغه لس صحابه کرام رضی الله عنهم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته په یو مجلس کې د جنت زیری ورکړو یو پکې دا صحابي دی د نبی صلی الله علیه وسلم زوړ اولنې ملګری د ده پلار چې زید بن عمرو بن نوفل د جاهلیت په زمانه کې د شرک نه ځان ساتلی په هغه ماحول زید بن عمرو بن نوفل خپله قصه کوي او دا زید بن عمرو بن نوفل بعضې صحابو لیدلی و اسما رضی الله عنها فرمایي د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مشره لور د نبی علیه السلام خینې وایي دا مام لیدلی و د کعبې په خوا کې ولاړو او خلکو ته به دعوت کو د مکې مشرکانو ته یا شرکونه مه کوئ خلکو دا حیوانات او دا څاروي دا ګړي او بیزي الله پیدا کړي او تاسو د غیر الله په نوم ذبحه کوئ منښتې د غیر الله په نوم کوئ دا خو شرک په هغه زمانه کې هغه دا خبرې کوئ دی وایي موږ یو څو کسان ملګري شو زید بن عمرو بن نوفل خپله قصه د جاهلیت ذکر کوي او صحابو ته بیا را نقل کړی ده دې زوی ته اورېدلې ده بیا وروستو زمانه کې صحابو ده را نقل کړی ده تاریخ کې موجود ده وایي نبي علیه السلام خو هغه زمانه کې راغلی نو او دی بیا د نبي علیه السلام د نبوت میلاوېدو نه مخکې وفات شوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دور نه دی موندلی زید بن عمرو بن نوفل او ځان سره یې څه کسان نور کړو د مکه کې هغوی هم دغه شان د شرک نه به نفرت ویل ځئ چې لاړ شو په دنیا کې وګرځو که چېرته که چا سره آسماني دین یو تزدې کړو او موږ به پرې دلته عمل کوو روان شو چې لاړه شام ته لاړ چا ورته شام کې ډېر علما دي شام کې پیغمبران هم ډېر راغلي ویل دلته ډېر راهبان دي او احبار او رهبان دي او هغې نه معلومات وکړه چې لاړه چا ورته یو یهودي عالم وښود ویل دغه یو مشهور مولوي صاحب د یهودي عالم ورشئ هغه ورشئ یهودي عالم نه چې ورغه ملاقات یې وکړو دی ورته وایي جی موږ د هغه مکې نه راغلي یو موږ سره کوم آسماني دین نشته په څه پوهېږو نه معاشره کې هم ټول شرکونه دي او دربارونه جوړ دي او د هغې عبادت روان دی او موږ ویو چې د یو الله صحیح عبادت وکړو خو چې په داسې طریقې وکړو چې څنګه د اسمان نه الله موږ ته طریقه راښودلې ده نو تاسو سره موږ داسې اورېدلي چې آسماني دین دی یهودیانو سره او آسماني کتاب هم د سره دی نو که تاسو موږ ته لږ غوندې تعلیم راکئ موږ به زده کړو او عمل به پرې کوو یهودیت کې به داخل شو هغه یهودي عالم ورته صفا ویلې وایي که د الله په غضب ځان ککړول غواړئ زموږ دین ته راننوځئ الله اکبر په خپل اقرار زموږ په تورات کې تحریف شوی دی زموږ د موسی علیه السلام دین په اصلي شکل کې نه دی پاتې او موږ هغه کارونه په دې یهودیت کې را دننه کړي د موسی علیه السلام په دین کې چې هغه د الله د غضب سبب دی او سورة بقره په دې ګواه ده الله فرمایي که نه فباءوا بغضب من الله یهودیان د الله په غضب ککړ شوي هغه کارونه او جرمونه یې کول چې هغه د الله د غضب سبب و تر ننه پورې کوي بلکې اوس خو د هغې نه مخه مخکې شوي دوی وتل ښه نه 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 مونږ خو د الله د غضب نه تښتو
نفر من غضب الله من خو تخت د الله د غضب نه فرار کو من خو دې لپاره راغلیو چې الله طرف ته منډه کو او الله رضا کو سکو چې بیا تاسو دین ته داخلي کو يهوديت ته چې الله په غضب ککړ کیږي هغه ته صفا خبره کوي زمون د دین نه خلاص من سره د موسی عليه السلام کتاب نه دی پاتې اصلي او نو هغه تعلیمات شته بس تحریفونه په کې بادشاهانو کړي پیرانو کړي مليانو کړي هر چا په خوایه خکړي دیو بل څنګه لکه په دې دنیا کې یو بل مذهب هم چلیږي هغه ته عیسایت وایي عیسی علیه السلام انجیلی کتاب دی هغه خلکو خواته بلاړ شو وزې چې لاړ شو نو ګرځېده چا ورته د نصاراو راهبانو خو د عیسایت مذهبي مشران دوی د هغې خواته ورغلل وایي چې ستاسو خواته زیر شوي وو د عربو نه راغلي یو او موږ سره کوم آسماني دین خو شته نه انپړ خلک یو نو که موږ ته تاسو داسې یو تعلیمات راته وښایي او داسې یو دین د هغې تعلیمات موږ ته راکړئ چې موږ پرې عمل کوو او زموږ د نجات سبب وګرځي او الله رانه رضا شي هغه نصارا ورته صفا ویل وي که د الله په لعنت ځان ککړول غواړئ نو زموږ دین ته راشئ نصرانیت ته عیسایان شئ عیسایت اختیارول د الله په لعنت باندې اخته کېدل ځکه چې موږ سره هغه انجیل نشته هغه آسماني کتاب چې عیسی علیه السلام ته نازل و دې کې تحریفونه شوي هغې مو ته صفا خبره وکړه دوی حیران شو نو څه به کوو وایي داسې کار وکړئ چې بس الله نه دعا غواړئ په ملت ابراهیمي باندې عمل کوئ بس د ابراهیم علیه السلام په تعلیمات دوی ویل موږ ته ملت ابراهیمي نه دی بس د الله نه دعا وکړله چې یا الله موږ خو پوهېږو نه خو بس په ملت د ابراهیم علیه السلام راله د عمل توفیق راکړه او بس ستا بندګي به کوو خو شرک به نه کوو یو ښه اخلاص یو په زړه کې او به د الله عبادتونه یې کوله په هغه حالت کې هغوی د دنیا نه لاړل په هغه وخت کې دا واقع مې درته دې پورې بیانه کړه چې په هغه زمانه کې دا آسماني کتابونه تورات انجیل کې تحریف شوی او قرآن په دې ګواه دی الله رب العالمین فرمایي یحرفون الکلمه عن مواضعه دی یهود نصاراو د الله هغه آسماني کتابونه چې کوم نازل شوي تورات انجیل کې تحریف کړی د خپلو ځایونو نه خوځولي الله کتاب په دې ګواه عن مواضعه بل ذکر راځي من بعد مواضعه دی به تحریفونه کول د الله کتاب الحمدلله دا د الله رب العالمین څومره لوی انعام دی چې موږ یې په دې اخري امت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې پیدا کړو او بیا د الله په توفیق باندې دا د الله فضل یې بله بیګا ما دا خبره تاسو ته وکړله بیان کې چې دا زموږ څه کمال نه د الله په فضل به انسان ته صفا منهج ملاویږي ښکلې عقیده د توحید او د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د الله په توفیق ملاویږي زما محترم ورونه الحمدلله زموږ دا دین کامل دی هر لحاظ سره په دې بنا باندې دا کامل دین د دین نن موږ غافل پراته یو دا دین زده کول غواړي ځکه عمل به موږ کله وکړو چې زده کړی یم نه چې یو څیز موږ یاد کړی نه څنګه وکړو عمل بیګا دغه سرفراز خان حاجي صاحب سره زموږ شپه وه الله دې عمر کې برکت واچوي خپله قصې کولی شي موږ خو دې دعاګانو نه مخکې نه خبر اوس هم یاد یې کړی الحمدلله په مونځ کې وایو چې کله ته خبر نه مطالعه نه کې د عالم خواته نه ورځي درس ته نه ورځي نو ته څنګه عمل وکړي خو چې ته کله درسونه ته شروع شي کتابونه پیدا کړي او احادیث وګوري نور به ستا علم زیاتېږي نو چې علم دې ډېرېږي عمل به دې ښایسته کېږي سجده کې به دعاګانې وي یادې به کړي رکوع دعاګانې به یادې کړي دغه رنګه په قومه کې سمع الله لمن حمده نه بعد کومې دعاګانې ویلې کېږي دا به تا ته یادي په اتحیاتو کې چې کله درود وي هغې نه بعد کومې دعاګانې حدیث کې راغلي دا به تا ته یادي جنازه کې نبي علیه السلام کومې دعاګانې ویلي دا به تا ته یادي الحمدلله داسې د هرې موقع دعا دا به تا ته یادي دا هله کېږي په دې دین عمل داسې ورپسې نورې خبرې واخلو زموږ په دې نکاحونو کې څومره رسمونه او رواجونه دي په ودونو کې په جنازو کې وجه د دې دا د موږ صحیح دین یاد کړی نه کله چې موږ علماو ته کینو قرآن حدیث دا موږ صحیح یاد کړو او بیا زموږ عمل کې راغی الله رب العالمین دا زموږ د هدایت او د نجات سبب ګرځي نو د دې اعمالو دپاره ګوره اصل کې پیله څه پکار دی علم زه غواړم ته غواړې چې زموږ عمل ښایسته شي زما عمل د سنت طریقې مطابق شي علم وکړه یو خو داسې علم دی دوه قسمه دی علم چې هغه طلباو په شان ته کور او کاروبار او کلی هر څه پرېږدي او 24 ګنټې مدرسه کې پرېوځي هغه بعضې کسان دا کار کولی شي الله چې علما به یې جوړ کړي او د امت خدمت کړي خو چې ته دا کار نشي کولی ته یاره زه خو روزګار والا یم زما خو تجارت دی
ما ته د کور خرچې را په غاړه دي، نور د ژوند مصروفیات او ضرورتونه مې دي، ملازمت مې دی، نو ستا دپاره ښه طریقه څه ده؟ تم په طلابو کې داخلېدی شي، تم په طالب علمانو کې ځان داخلولی شي، قیامت په ورځ به دې پکې الله راپاسوي. ته داسې وکړه چې کوم درس کېږي ستا په علاقه کې د قرآن د حدیث د مولوي صاحب خوا ته نیمه ګنټه ورکړه د ورځې، بس خیر دی. ستا مصروفیتونه ډېر دي، نو ته داسې وکړه چې نیمه ګنټه د دې قرآن حدیث د زده کړې لپاره ټیم وباسه. دا زده کوه چې څومره دا ته زده کې، څومره د علم ډېرېده، دومره به ستا عمل ورسره مزیدار کېږي. سنت طریقې به په تا کې راځي، بیا به ته انتهایي یو اطمینان به محسوسې. هغه کوم عبادتونه چې د مخکې کول د هغې او د دې به د ځمکې او اسمان فرق تا ته په خپله پته لګي چې لکه دا مخکې ما څه کول، دا اوس وګورئ د حدیثو مطابق او د سنتو مطابق الحمدلله دا طریقه ما زده کړه. زړه مطمئن وي والله د انسان، دا زړه دننه خوشحاله یو راحت میلاویږي. او دا یاد ساتئ، یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د ایمان د حلاوت دپاره ډېرې نښې دي، خو دې حدیث کې 3 ذکر. یو انسان دا غواړي چې د ایمان خوند ماته میلاو شي. موږ خو د چای خوند وسکل، د شربتونو خوندونه مو وسکل، د فروټو خوندونه مو وسکل، خو چېرته هم دا دعا کړي چې الله د ایمان خوند هم راته رانصیب کړه. الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي. نبي علیه السلام فرمایي د ایمان ګوره خپل خوږوالی شته، د ایمان خپل یو خوند دی ګوره، الله رب العالمین دې دا موږ ته رانصیب کړي. دا د بخاري حدیث دی، کتاب الایمان کې امام بخاري رحمه الله راوړی، نورو ځایونو کې هم راوړی. ورسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. 3 صفات داسې دي، 3 خصال، 3 خصلتونه دي. من كن فيه، هغه څوک چې دا 3 خصلتونه په هغه کې راغله، دا 3 صفات، وجد بهن حلاوة الإيمان، د دې 3 صفتونو په وجه به دا د ایمان خوږوالی محسوس کوي د انسان، دته به الله د ایمان خوند ور نصیب کړي. داسې خو زه مې وایم شکر الحمدلله ایمان مې دی الله بس بچ کړي، والله مې د ایمان ته خیر کړي. ټول خلک دی الله مې د ایمان ته خیر کړي، غریب ایمان نه خبر نه وي، الله مې د ایمان ته خیر کړي. تا یاد کړه چې ایمان وایسته، ایمان څه شی دی؟ ایمان مرکب دی د 3 څیزونو نه. دا په ژبه اقرار، په زړه کې به دننه یقین او تصدیق وکړي، او په بدن به اعمال شروع کړي. دا 3 خبرې به یو ځای کړي، او بیا د دې خبرې شعبې دي نبي علیه السلام ذکر کړي چې د پاسه اویا دي. نبی علیه السلام فرمایي الایمان 70 شعبه، ایمان ورسه د پاسه اویا څانګې دي. مثال یې د ونې څه ورکړی لکه د ونې چې ډېرې څانګې. دا ټولې پوره کړه، ستا د ایمان ونه به ګڼئ، ګوره به یې، میوې به یې نیولې، سوری به یې جوړ کړی، فایده به دله درکړي، مزېداره ونه به دې جوړه شي. نبی علیہ السلام فرمای وای د ایمان خوندم شته. 3 صفات چې چا په ځان کې راوسته، 3 خصلتونه، دا به د ایمان خوند محسوس کوي. اول ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، چې الله او داغه رسول صلی الله علیه وسلم به د انسان ته، د مؤمن بنده ته، د الله رسول نه چې سوا دا څومره مخلوقات دي، د دې ټولو نه به زیاته مینه د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم سره کوي. الله اکبر. دا ما ته څنګه پته لګي او تاسو ته څنګه پته لګي چې زما د الله او رسول سره ډیره مینه ده، کدي ښځې سره ډیره مینه ده، کدي بچو سره، کدي کاروبار سره، کدي د دنیا د دوستانو سره. دا به د تقابل په وخت کې پته لګي چې مقابله راشي. یو طرف ته د ښځې فرمایش دی، خو د الله حکم پې ماتېږي، د نبي اسلام سنت پې ماتېږي. بل طرف ته د الله حکم د نبي اسلام طریقه. اوس امتحان، اوس به پته لګي چا سره مینه ډیره ده. یو طرف ته د بچو فرمایش دی، خواهشات دي، بل طرف ته دا بچی د الله حکم پتا ماته د نبی رسول الله سنت. اوس په پته لګي چې د چا مینه د باندې غالبه. پته خو د امتحان وخت کې لګي کنه، لکه طلبه په کلاس کې ناست دي، هر یو وایي زه قابل یم، هر یو وایي ماته سبق ښه یاد دی، زه ډېر تکړه یم، خو چې پرچې راشي پته ولګېږي چې اوس پسند چلی، اوس به څوک څومره نمبر یې بیا پته لګي. چې کله امتحان ټیم راغی، یو طرف ته کلی دی، ولس دی، دوستان دي، قوم دی، قبیله ده او خلک دي، افراد، او بل طرف ته د الله دین دی. اوس به ته څه اخلې؟ د الله حکم به اخلې، د نبي علیه السلام سنت به اخلې، که دا خلک به خوشحاله. دې وخت کې پته لګي چې دې وخت کې تا کله الله او رسول واخسته، الحمدلله وایه، خوشحاله شه. ستا په زړه کې الله د ایمان خوند ورستا ته درکوي، او ستا په زړه کې د الله او د رسول محبت پروت دی چې ته هېچا پروا ونه کړې. کله ودرېږي د غار په شا چې بس دا خبره ده، دا زما د رب حکم دی، دا مې د نبي علیه السلام طریقه ده، په دې به کلک ولاړ.
د بلال په شان کردار اختیار کړي، د حمزه په شان کردار اختیار کړي، د عمر فاروق رضی الله عنه په شان کردار اختیار کړي، د خباب رضی الله عنه په شان کردار اختیار کړي. او هغه صحابه چې سخت سخت تشددونه به پکې کېده، خو د الله د دین نه به نه وړي. بله نښه وایي دا خبر مې اصل کې مقصود دی. و انسان ته به څنګه پته لګي چې زما په زړه کې د ایمان خوږوالی شته. وایي د دې یو نښه دا ده استلذاذ الطاعات، چې کله ته د الله په حکم عمل وکړي او د نبي علیه السلام په سنت عمل وکړي، ستا د زړه کې دننه تا ته خوند میلاو شي، مزه، خوشحاله شي. نو دا د دې دلیل دی چې ستا په زړه کې د چا مینه ده؟ د الله او د هغه د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم مینه. چې کله تا په سنت طریقه عمل کوو، مونځ دې په سنت طریقه وکړو، لباس دې په سنت طریقه دی، نکاح دې په سنت طریقه وشوله، جنازه او مړی او دفن هر څه دې په سنت طریقه وشو، او په زړه کې تا ته یو خوند میلاو شي، الحمدلله یا الله ستا څومره شکر دی په سنت طریقه هر څه وشو. معلومه شوه ستا په زړه کې د الله او د رسول مینه ده، او تا ته به الله د ایمان خوند درکوي. الله استلذاذ الطاعات. بل وتحمل المشاق، په دې لاره کې به مشقتونه راځي، څوک به در باندې ګلونه نه شیندي، هارونه به درته نه اچوي، چې هارونه به درته اچوي چې شاباسې ته ډېر ښه سړی، کنځل به درته کېږي، بد نومونه به درته ویلی کېږي، پراپیګنډې به درپسې کېږي، دروغ به درپسې ویلی کېږي، هېڅ جرم به دې نه وي. خو د الله کتاب به دې لاس کې راخستی او د نبي علیه السلام په سنتو به عمل کړي، د چا کور کنډر به دې نه وي والی، خو ته به دا ټولې خبرې د الله لپاره برداشت کړي. تحمل المشق، مشقتونه، تکلیفونه، د خلکو سپورې ستغې خبرې، پراپیګنډې، بد نومونه، غلط نسبتونه، دا به برداشت کې، په دې به الله رب العالمین تعالی اجر درکوي. او دا به د دې دلیل وي چې ته بیا هم په داسې حالاتو کې کلک ولاړې په دین، ستا د الله او د هغه د خوږ رسول صلی الله علیه وسلم سره ډېره مینه ده، او الله رب العالمین به تا ته د ایمان حلاوت او خوږوالی درکوي. او دریم په دې باندې خپل مال، جان او وقت لګول. په دې خو کار نه کوي که نه، چې لکه دا بعضې خلک کاغذي محبت والا نه، د نبي علیه السلام نوم چېرته واخیستی شي که نه. زه اکثر دا خبره کوم، زر به دا د نسوارو ګوتې خپل سترګو نه بیسي، زارې د نامې نه، قربانې د نامې نه شي. او چې دغه نبي علیه السلام حدیث ورته بیا بیان کړي، بیا سم چلي کېده دا خبرې دې د ځان سره سنبالې کوئ. زموږ فلاني مولوي صاحب خو داسې نه دي ویلي، زموږ فلاني صاحب خو داسې نه دي ویلي. بیا د نبي علیه السلام مقابلې ته څنګه فلاني صاحب رامخکي، اول ته ول نوم سره څنګه ګوتې خپل کړه، سترګو له وړه. په دې سترګو وړلو، په دې ګوتو خپلولو کار نه کېږي، دا به عملي ثبوت ورکې، کاغذي کاروایانې به نه کې، زباني جمع خرچ به نه کې، زارې د نامې نه او قربانې د نامې نه او درغې مدینې ته او راغې د مدینې ته او جانان د مدینې او دا د مدینې، په دې کار نه کېږي چې ته دا صرف خبرې کې، تشې خبرې کې لګیا. خبرې چې کې او څنګه د محبت ترانې وې، دغه شان به عمل هم کې، دغه شان به د دې نبي علیه السلام حدیث او سنت د هر چا د پاسه کې هم، ټوله دنیا به ښکته وي، ټوله دنیا به سپکه راته ښکاري، او د دې خوږ نبي علیه السلام سنت به درته درانه ښکاري، دا به درته لوی ښکاري. هله به کار کېږي، هسې زباني جمع خلک باندې کار نه کېږي. قرآن کې الله منافقانو باره کې څه وایي؟ یقولون طاعه. ای نبي دا منافقان چې ستاسو مخې له راشي څه وایي؟ وایي چې زمونږ کار بس ستاسو طاعت دی، تاسو اډر کوئ مونږ پې عمل کوو. دا خو منافقانو ویلې کلمې ویلې وه. قالوا نشهد انك لرسول الله، وایي مونږ ګواهي کوو چې ته د الله رسول، بلکل مونږ ته منو د الله رسول، او جي بس خالي خبره کوي مونږ یې منو. نو دا جي خواږه هم کوله، خو عمل یې بیا کوو، په زړه کې د نبي علیه السلام سنتو سره مینه وه نه. ځکه الله بل ځای کې فرمایي ويقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم. الله خو زړه نه خبر وکړه، وایي دا په خوله چې څه وایي دی په زړه کې نشته، زما نبي دوکه پرې نشي. زما محترم ورونو، یو غازي زموږ دعوې دي، موږ ټول سي دعوې کوو، او یو عملی زندگی د الله سبحانه وتعالی دې موږ ته عملی زندگی را نصیب کړي. اسې نه چې زموږ دا دعوې زموږ دپاره دام نشي، یېرېدل پکار دي. والله موږ څومره ګناهګار یو، د سر نه خپو پورې په ګناهونو کې ککړ یو، او غټې غټې خبرې کوو. او عمر فاروق رضی الله عنه غوندې انسان چې نبي علیه السلام ورته جنتي ویلی دی، نبي علیه السلام ورته وایي ته جنتي یې عمره. او هغه عمر فاروق رضی الله عنه حذیفه رضی الله عنه ته څه وایي؟ ای حذیفه، وایي تا ته نبي علیه السلام د منافقانو نومونه ښودلي، چېرته د عمر نوم خو به پکې نه وي. الله هغه چې په دنیا کې د جنت زیري واخسته، په ځان دومره یېرېده، او زمونږ د دعوو له راشه، زمونږ خبرو له راشه. دې وجه نه زما محترم ورونو، عملي کردار پیش کول، یو د الله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم سره محبت،
دا د ایمان د حلاوت سبب دی. دویم د ایمان خوږوالی په څه میلاوي؟ وان يحب العبد لا يحبه الا لله، چې یو مؤمن موحد توحید صحیح عقیدې والا بنده سره به ستا صرف د الله دپاره مینه وي، څه طمع لالچ غرض مفادات دا به منځ کې نه، صرف د الله دپاره مینه، د الله لپاره تعلق. دې د وجې نه به تا ته الله د ایمان خوږوالی او حلاوت در نصیب کړي چې تا د الله لپاره د خپل یو مؤمن موحد د قرآن او د سنت تابعداره مؤمن رور سره دی، یو مسلمان رور سره دی مینه ده او محبت ده. او دریم وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار، وفي رواية أن يلقى في النار. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي او بل خصلت دریم دا دی که ته دا غواړې او زه دا غواړم چې د ایمان خوږوالی راته میلاو شي، کفر به وایي داسې بد ګڼې لکه څوک چې د لاس نه ونیسي او په اور کې د ورغورځوي. څوک ځان ورته غورځوي؟ زه خو یم چې یو لیونی هم د لاس نه راونیسي او دی وګوري چې مخامخ اور بل دی او ته ته راځه دې ته لږ ور ودانګه، یو 100 روپۍ به درکړم دانګي. والله چې هغه لیونی مازغی کار نه کوي، ته هم پته چې پیکوړه کوي موزل ته هم نه وردانګي پاتې لا روغ سره. نو څنګه انسان د اور نه یریږي، څنګه انسان د اور نه نفرت کوي، نو دغه شان به د کفر او د کفارو طریقو نه څه کوو مونږه؟ نفرت. زما محترم ورونو، نن امت مسلمه په کوم حال په کومو لارو روان دی، په کومو طریقو روان دی؟ د کفارو طریقو سره نفرت کول، د کفر سره نفرت کول، دا ولې؟ ځکه دا زما د رب دشمن دی، دا زما د رب نافرمانه دی. نو تا ته چې د پلار وویل لکه پلانې زما دشمن دی، تو سره دوستي کوي خلک مردا وګوره پلار سره یو نصیب کړي دی سره، نو ګوره د پلار دشمن سره دشمني کوي او د الله دشمن سره دوستي کوي. الله قرآن کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، ای ایمان والو یهود و نصاراو نه دوستان مه جوړوئ، دا د دوستانۍ لایق نه دي. بعضهم اولیاء بعض، بعضې د دوی د بعضو سره په دوستانه کوي، په خپل هغه کفري کارونو کې ستاسو سره دوستانې نه کوي. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، چا که دوی سره دوستانه وکړه الله به د دوی په صف کې د قیامت په ورځ راپاسي. زما محترم ورونو، دریم خصلت هغه دا دی چې د کفر سره نفرت د الله لپاره، داسې نفرت لکه څوک چې په اور کې ورغورځوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي دا د ایمان د حلاوت سبب دی. زما محترم ورونو، چې کله د ایمان دپاره حلاوت اسباب شته، د دې شعبې شته، دا خو یادول پکار دا چې په یوه خطبه کې نه بیانېږي که دا څه د پاسه اویا شعبې دا پکار ده چې مونږ درسونو کې کینو، علما کرامو مخې ته کینو، د قرآن د احادیثو درسونه واورو، نو په دې کې دا شعبې بیا راځي مخې ته، دا شعبه ده دا شعبه ده. نو دا او په دې قرآن کې چې کوم ذکر راشي یا ایها الذین آمنوا، دلته به خامخا د ایمان شعبه ذکر. ای ایمان والاو، عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایل و چې یا ایها الذین آمنوا واوري، وایي دې ته به خصوصي توجه ځکه کوي، دلته الله خاص مؤمن ته آواز کوي، مؤمنه ته واوره خبره ته، و یا به دې نه بعد الله وایي چې دا کار وکړه، او یا به وایي چې ای مؤمنه دا کار مه کوه. چې وکړه دا کول به د ایمان شعبه وي، زمونږ ایمان به پې مضبوطیږي، او چې وایي مه کوه نو د دغه کار کول به زمونږ ایمان خرابوي، نو دغې نه به ځان ساتو. زما محترم ورونو، په کار ده چې قرآن ته خو موږ کینو که نه، چې الله رب العالمین موږ ته تلاوت چې کوو، ګوره څومره ځل موږ یا ایها الذین آمنوا یا ایها الذین آمنوا دې ایتونه موږ تېري وو که نه، خو ما تا ته سره ترجمه چې نه یاده پته مو نه لګي دا څه چلو شو، څه الله موږ ته څه ویلي دی. خو چې کله موږ ترجمې ته انشاءالله کینو او قرآن ته کینو، وخت ورکو، نو بیا به موږ په دې پوهېږو چې زما الله خو دې ځای کې ما ته دا خبره وکړله. یا اهل الکتاب، الله دې اهل کتابو ته څه ویلي، څه جرمونه یې کړي، هغه ګناهونه به بېرته ځان ساتي چې هغه اهل کتابو باندې پې الله عذابونه نازل کړي. پیغمبران واقعات پکې راځي، احکام پکې راځي، حلال حرام، د ښځې خاوند حقوق، د ورونو حقوق، او د مور پلار حقوق، د بچو حقوق، د ګاونډیانو حقوق، د امت مسلمانانو حقوق، دا ټول په دې قرآن کې ځای په ځای ذکر. د الله دې کتاب ته خو چې موږ کینو وخت ورکړو که د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا سنت او احادیث دې دپاره خو چې موږ وخت ورکړو که دې دپاره الله رب العالمین ابتدا د خطبې ما په دې کړې وه او اخري حصه دا اوس ذکر کوم. ابتدا د خطبې دا وه چې نبوت سلسله څه شوې ده؟ ختمه شوې. ختم نبوت زموږ ټول امت مسلمه یو مضبوطه متفقه عقیده ده، الحمدلله علی ذلک.
هر څومره که په دې ملک قادیانیان د ختم نبوت دشمنان کوشش کوي چې د دې عقیدې د خرابولو دپاره او د امت مسلمه د ایمان تباه کولو دپاره هغوی هر څومره هلې ځلې وکړي الحمدلله علما مستقل د دې امت تربیت کوي په دې عقیده باندې د الله په فضل. نو اختتام د خطبې زما دا دی په دې خبره باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی چې زمانه بعد به هغه علما چې هغه د قرآن او سنت حاملین دي هغه تاسو ته دا دین بیانوي د هغې نه زده کړئ او هغه علما د هغوی قدر او احترام پکار او الحمدلله بیا زموږ خو دا عقیده ده چې موږ خو د دې فرقواریت قایل هم نه یو دا ډلې ټپلې موږ وایو چې هر عالم چې صحیح خبره یې کوله او حقه خبره یې کوله زمونږ په دې سر سترګو موږ ته قبوله ده چې څوک هم حقه خبره کوي موږ پکې ضد او عناد الحمدلله نه کوو په چا حقه خبره کوله او خبره په دلیل بنا وه د قرآن او حدیث موږ به هغه اخلو. نو دا د قرآن او حدیث چې کوم تعلیمات دي دا موږ له یادول پکار د علماء کرامو مخې ته کېناستل پکار دي او د علماو مرتبه قرآن کې الله رب العالمین ذکر کړی کوم آیت چې ما لوسته الله رب العالمین فرمایي شهد الله انه لا اله الا هو الله رب العالمین د دې گواهی او بیان کړی دی چې د الله نه غیر بل حقدار د بندګۍ نشته لایق د عبادت بل نشته والملائکه وملائکه دا بیان کوي واولو العلم قائما بالقسط او هغه د علم خاوندان علما چې ولاړ دي کلک په انصاف باندې او د الله دین خلکو ته رسوي هي دلان علما لیکي وګوره د علما څومره لویه مرتبه ده چې الله سبحانه وتعالی د خپل ځان او د ملائکو سره د دوی تذکره یو ځای کړه چې الله فرمایي زه دا بیان کوم ملائکې کې علما معلومه شو هغه علما چې قرآن او سنت بیانوي نه موږ له فایده اخیستل پکار دا د امت دپاره یو لوی د رحمت سبب وي په دې امت باندې غټ نعمت وي او حجت وي په دې خلکو باندې زموږ ستاسو په 24 ګنټې زندګۍ کې د هر کار دپاره هر مصروفیت دپاره به ټیم وي خو چې نشته ټیم خفه نه شئ د قرآن د درس دپاره د حدیث د درس دپاره به ټیم چې ګوري کوم ځای کې چې مولوي صاحب ترجمه کوي یا به ورته 2 کسان ناست یا 3 زیات نه 10 کسان 15 به ناست نور به خیر خیرې دي ټول کله ته دا ټول قاضیان دي قرآن او حدیث په یاد کړي دي ته ساجد نشته او غریبانان ته د موږ ترجمه نه وري دومره ټیم نه وباسي چې مولوي صاحب ته چې مولوي صاحب د موږ ترجمه راته وخاله سورۃ فاتحه معنا باندې باندې پوي بیا هم قرآن درس نه کوي بیا هم د حدیث درس نه کوي دا په قسمتي د زما محترم منظم په کار درشي لپاره موږ ټیم وباسو او قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي دی علماء ته الله رب العالمین لوی درجات ورکړي دي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات الله رب العالمین فرمایي الله ورته کوي په دې ټول انسانانو کې څوک مؤمنان په ټول انسانانو کې ایمان والا اوچت دي په کافر باندې الله ورته کړي چې ایمان پکې او په مؤمنانو کې به څوک اوچت دي والذین اوتوا العلم درجات الله فرمایي به په دې مؤمنانو کې چې کوم علم والا دي د ما ډېرې درجې ورکړي اوچت درجات الله رب العالمین ولې دا اوچت درجات ملاو دي دا د علم په وجه دا ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارثان دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا علماء ورثه الانبیاء دي او انبیاء کرام لم يورثوا دینارا ولا درهما بل ورثوا العلم پیغمبران په میراث کې روپۍ او شرپۍ نه پریدي دینار او درهم بلکې علم پریږدي د رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیت وګورئ سی فرمایلی ما نه چې کوم مال پاتې شو ما ترکنا صدقه مون پیغمبران چې په دنیا کې سپریدو هغه څه شي صدقه یې پیغمبران خپل بچو خزي ته سن پریدي میراث ولې که چېرته پیغمبرانو میراث پرې ښودلې د دنیا میراث دغه میراث دا دی د قرآن چې موږ مخ ته پروت او دا د نبی علیہ السلام حدیث دغه میراث ابو هريره رضی الله عنه आवाज وکړ بازار کې خلکو لاړ شي هغه مسجد کې د نبی علیہ السلام میراث تقسیمي خلکو را منډې کړې خلکو لکه دا چې ته پیسې مې سي تقسیمي جیدادونه تقسیمي چې را منډې کړې خلکو وکړه ابو هريره وایي کوم د میراث کوم ځای کې دغه درس شروع دی کې نه کنه وایي دغه میراث دی کنه ستاسو په ځای کې وسیر روپۍ او شرپۍ هغه ته صرف میراث وایي د نبی علیہ السلام دغه میراث کچرته دی پیغمبرانو بچو ته مال او دولت پر خوده زمونږ تاسو په شان زمونږ تاسو حکم دار چې میراث پاتې شو بس خپل بچو خزي حق
نبي باندې نبی علیہ السلام چې کوم مهنت کوي فتح راتلی او غنیمتونه نو خلق بس مړه بچولې ګټي غیله جمع کوي پیغمبران ته شي جیبي چې ټوله ګټه وکي او څومره دنیا فتح کی د دې امت د پاره اجتماعي چې دنیا نزي اچا ته بچو ته سن پری دی خو الله دا پیغمبران ناشنا اخلاص چې پیغمبر مبارک زموږ استاد بشر حکم نه دی چې موږ سره جیداد او پیسې پری دی او بچی خوري پیغمبران دا حکم نه دی هیڅ سپریم دی هغه صدقه شي دا ډیر سخت او چت دلیل دی د انبیو په اخلاص چې پیغمبرانو ټول کار هر قدم هر خبره هر ناس ته ولاړه صرف او صرف د هغه لوی الله د رضا لپاره هیڅ نور څه دنیا لاله چو خبرې نه صرف د الله رضا او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه میراث چې دا موږ پیغمبرانو پرې د علماء ته پاتې او د علماءونو استفاده وکړه صحابه کرام رضی الله عنهم کې هم تفاوت درجات بعض صحابه ته الله ډیر علم ورکړ ناغي بچ کله د درس حلقه دا ټول صحابه او بیرس تابعین دا ورته راجم شو دا په ادب په ویناست چې په مجلس کې به بالکل خاموشي و خبرې باندې کې دی نه به وسو خوځیدل الله اکبر دومره ادب به د علم د مجلس دا داخله د صحابه او مجلسونو د علم او د تابعین ورسته زمانه کې د محدثین مجلسونه د احادیث او د درس بچیو هغه کې علما لیکي په تاریخ کې د محدثین مجالس را نقل کوي وای چې کله به یو حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم لوستل کېده یو عالم به ویلو نو صرف په قلمونو د کشاري आवाज راتلو بالکل خاموشي وو ځکه هغه زمانه کې لرګي په قلم لیکلو بس استاد به حدیث او شاګردان مزر زر لیکل یا به یو شاګرد به استاد به سماع کوله نور مرګور به لیکل کول وي په داسې خاموشي او ادب په هغه مجلس کې چې صرف د قلم د کشاري आवाज براتلو نور आवाज بن راته دا ادب غوي کړو دی علم احترام یې کړو ځکه الله رب العالمین نمبر دوی مراتب ورلور کړ الله رب العالمین دې موږ تاسو په قران او سنت باندې صحیح پوهه کې الله رب العالمین دې موږ له توفیق راکړي د الله دین زده کو او بیا الله رب العالمین په دې موږ له عمل کولو توفیق راکړي او بیا دې د دعوت چې نور امت مسلمه ته موږ دا ورسو اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر زما محترم ورونو د مؤمنانو د تاوان نه د بچاو د پاره الله رب العالمین په دې سورۃ العصر کې څلور اسباب ذکر کړی دي یو ایمان او بل نیک اعمال چې په لدی عقیده صحیح ایمان معنا ده الا الذين امنوا ایمان ولا د تاوان نه بچ الله په قسم سره وایي چې زمانہ یا وخت د مازیګر په دې گواله چې انسانیت ټول په تاوان کې پروت خصوص ته بچ دي مگر مؤمنان الا الذين امنوا دوی معامل الصالحات چې ایمان نه بعد نیک اعمال او بل چې دعوت کوي وتواصوا بالحق یو بل ته د حق خبره کوي کوم خبره چې په وحي باندې مشتمله ده او د شک او شبهه نه پاکه ده هغه دعوت کوي د کتاب او سنت او په دې لاره کې مشکلات راځي تکلیفونه راځي پریشانې نه راځي نو څلورم صفت وتواصوا بالصبر یو بل ته صبر تلقین کوي چې مؤمنان به صبر کوي په دې دین د الله رب العالمین عمل هم صبر غواړي او دعوت هم صبر غواړي زما محترم د صبر نه بغیر لکه صبر ستوي په هر وخت کې د الله رب العالمین په دین باندې ټینګېدل کار قسم حالات او صبر علماء په درې قسمه باندې یو الصبر على الطاعات دویم الصبر من المعاصي دریم الصبر على المصائب بعض علماء څلورم قسم ذکر کوي خدای درې به مشهور یو د الله په طاعتونو صبر یعنی ته یو طاعت او نیکی نشي کولای زه نشم کولای چې څوک په مونږ کې سني صبر
صبر مې لکه د دې مثال څه دی د ګرمۍ روجې نیول ګرمۍ کې په اوړي کې دا الحمدلله دا تیر کلونه چې کوم تیر شو ټول مسلمانان روجې ونیول الله ټول نه قبول کړي څومره ګرمه ورځ او څومره اوږده ورځ به وه دا چې په چا کې صبر نه هغه دا روجه نیولی شي نشي نیولی هېڅ تکلیف به ورته نه روغ جوړ وي سپینې ورته وتښتي دا څنګه ونیسم اوږده روجه ده نو یو دا طاعتونه چې کېږي دا فرایض او عبادتونه چې مونږ کوو دا په صبر کېږي جمع به یو په یخو اوبو به اودسو کې راپاڅېږي دا صبر چې در کوي د الله په دین باندې عمل اسان نو صبر یو په طاعت دویم صبر د ګناه نه دا داسې دی لکه ګاډي کې چې بریک لګېدلی ګاډی دې روان دی او خطرناک ځای راغی یا کنده راغی یو دم ته په بریک خپه کېږي او هغه هلاکت نه ځان بچ کړي هغه خطرې نه ځان بچ کړي اکسیډنټ نه بچ شي الله دې بچ کړي دا صبر د ګناهونو نه صبر مخې ته د ګناه راغی حرام کار راغی ناروا کار راغی الله دپاره بس بریک ونیسه بس منې شه شیطان به هم درته ډېر وایي ورځه پې نفس به هم درته وایي ورځه پې لکه کله به په داسې ځای کې په امتحان د ګناه کې ګیر شي چې هېڅوک به نه وي خو ته به بیا هم د هغه لوی الله رب العالمین نه یریږي چې بس زما رب خو ما ته ګوري که دې وجې نه کله چې انسان ځان لشي هغه دې دا نه وایي چې اوس ما څوک ګوري زه خو بس په ګناه نه غورځم ما نه څوک څه خبر دی نه د الله رب العالمین یو صفت څه دی رقیب معنی نگهبان موږ ته باقاعده هر وخت ګوري الله رب العالم الغیب والشهاده په پټ او ښکاره یو شان عالم دی الله رب العالمین ځکه هغه یو شاعر وایي اذا ما خلوت الدهر فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب کله چې ته ټولې دنیا نه ځان لشي او په ځان له ځای کې ناست دي نو دا مه وایه چې زه ځان لیم بلکې دا ووایه چې لوی الله دې وخت کې اوس ماته ګوري دا د ګناه نه د بچاو لوی سبب نو دا دویم قسم صبر دی د ګناه نه کنټرول دا صبر به ځان کې پیدا کړه دریم قسم صبر په مصیبتونو دی امتحان راځي مصیبتونه راځي په کور کې به یو واقع راشي والد صاحب دې وفات شي والده رور ښځه بچي داسې تاوان به راشي کاروبار به خراب شي بېروزګاره به شي قرضدار به شي بیماري به راشي بل تکلیف الله دې موږ ټول د امتحانونو نه وساتي خو په دې وخت کې به الله رب العالمین ته چې الله صبر راکړي صبر به د الله رب العالمین نه غواړي په مصیبتونو باندې صبر نبی علیہ السلام زنانه ولیدله قبر ته ناسته د بچی وفات ډېرې ژړلې د الله نبي ورته وفرمایل ای زنانه ته صبر وکړه الله به تعالی ډېر اجر درکړي هغې فکر نه و مؤمنه وه خو خیال یې نه و چې خپل بچي په غم کې دومره تلې وه چې فکر یې ونه کړ چې نبي علیه السلام مې خواته ولاړ دی هغه راته لګېد هغه ته وایي الیک عني یا خوښه زما د خوا نه ته داسې بېغمه خبرې کوې زما بچی مړ دی ته زما د غم نه څه خبر نبي علیه السلام پته ورته وایي زنانه د کمزورې ذات دی بیا به داسې خلکو سره بحث نه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوچت اخلاقو غلی ترې روان شي هېڅ یې مته نور ونه خپل دعوت یې وکړو بیا ترې غلی روان شي دې زنانه ته چا ویلې د الله بندې دا خو نبي علیه السلام و دا نصیحت یې چاته وایي ښه بس زر زر په منډه منډه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته یې منډه کړله ورا معافۍ دپاره ای د الله خوږه نبي صلی الله علیه وسلم ما بلکل نه یې پېژندلی زه په غم کې تللی وم خپل فکر کې تللی وم او زما اوس صبر دی نبی علیہ السلام ورته وفرمایل انما الصبر عند الصدمه الاولى صبر د غم په اول سر کې اوس خو ډېره تش کړل چغې دې ووالې سان دې ووالې او بس اڅه خبرې چې دې وکړې ډېره دې تش شو بس اوس خو خود صبر دی مطلب دا دی چې صبر حادثه چې راغله په دغه وخت کې الله ته یا الله اوس مې کلک یا الله ته په دې حادثه کې مال صبر راکړه نو زما محترم ورونو دا دنیا ده مختلف احوال راځي الله رب العالمین دې په هېڅ وخت کې په موږ داسې امتحان نه راولي چې زموږ دین خراب شي اصل قیمتي سرمایه له ټولو څیزونو نه قیمتي څیز هغه زموږ دین دی توحید دی او د الله رب العالمین بندګي ده دا دعا به موږ ډېره کوو چې یا الله داسې امتحان راباندې مه راوله چې دین هم خراب شي او داسې امتحان دې الله په موږ نه راولي په د دنیا په باب کې چې موږ پرې ذلیله شو رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه هم پناه غوښتله الله رب العالمین دې په دې یو څو خبرو موږ له د عمل کولو توفیق راکړي الله رب العالمین دې ټول امت مسلمه باندې رحم وکړي اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم احفظ ديارنا ودورنا اللهم احفظ مساجدنا ومدارسنا وعلماءنا اللهم احفظ إخواننا المسلمين في كل مكان وانصرهم يا رب العالمين وانصرهم يا رب العالمين الله رب العالمین دې مسلمانانو څومره مشکلات دي الله دې خپل لوی خزانونه پوره کړي الله رب العالمین دې څومره بیماران دي الله دې شفای کامله ورکړي
که په کورونو کې پراته دي که په هسپتالونو کې دي څومره مسلمانان نارینه زنانه وفات شوي الله دې مغفرت نصیب کړي د چا خپل کور نه الله دې خپل کور ورکړي څوک قرضدار الله رب العالمین دې قرض ادا کړي هغه څوک چې هغه بېروزګاره دي الله رب العالمین دې حلال روزګار ورکړي هغه زموږ ورونه او خویندې چې په کورونو کې دي او داسې عمر ته رسېدلي چې د نکاح عمر یې دی زموږ ورونه دي الله رب العالمین داسې نکاحونه ورکړي چې عزتمند دي بیبیانې ورله ورکړي او زموږ خویندو ته الله رب العالمین ایمانداره خاوندان ورکړي د چا بچي اولاد نه الله رب العالمین دې ورته اولاد ورکړي نور قسمه قسم حاجتونه دي چې رب عالم دی دا ناس مجلس او ټول مسلمانان الله رب العالمین دې دوی شرعي حاجتونه د خپلو خزانونه پوره کړي صفونه برابر کړي مشران له مخکې صفونو کې ځای ورکړي